په وینډوز 10 کې د ډیسکټاپ رائټ کلیک څخه وروسته زموږ بل درس ټاسکبار درس ده. ټاسکبار باندې نن موږ ښه کلیک کوو. په ټاسکبار چې کوو ښه کلیک کوو. په ټاسکبار چې کله ښه کلیک کوو اولنی درس په دې کې موږ سره ټولبار ده، ورپسې سرچ ده، بیا نیوز اینډ انټرست دی موږ سره او ټولبار ته راشئ. ټولبار په ټاسکبار باندې چې تاسو غواړئ یو ټولبار راوړئ. ټاسکبار خپله څه ته ویل کېږي؟ ټاسک خپل وظیفې ته ویل کېږي او بار کرښ ته ویل کېږي. څه شو چې کله تاسو په خپل کمپیوټر کې پروګرامونه خلاصوئ، که هغه د افیس پروګرامونه دي، که هغه ګرافیک پروګرامونه دي، که هر رقم پروګرام تاسو خلاصوئ، که هغه موویز وي، که تصویران وي، هغه چې کله تاسو خلاص کړئ د هغې یو آیکن یا دغه چې کوم ده په ټاسکبار باندې راسي. چېرته راسي؟ ټاسکبار ته راسي. په دې کې موږ تاسو راځو اولنی موږ سره ټولبار ده، مطلب که تاسو غواړئ په ټاسکبار باندې یو ټولبار اضافه کړئ. که تاسو غواړئ په ټاسکبار کې یو ټولبار راوړئ، فرض که په دې کې یو اډرس ده، ما سره تاسو کولی شئ اډرس ټولبار راوړئ. اډرس ټولبار ته موږ سره اضافه شو. د دې اوس دنده یا وظیفه چې ده، د دې وظیفه دا ده چې کله تاسو په دې باندې کلیک وکړئ د یو پروګرام ادرس ولیکئ. فرض کړئ زه راځم لیکم چې www.google.com مو ولیکه. چې کله تاسو انټرنیټ ولرئ او په دې باندې کلیک وکړئ ستاسو په کمپیوټر کې به د ګوګل سایټ خلاص شي. چې به خلاص شي؟ د ګوګل سایټ به خلاص شي، خو په دې شرط چې تاسو انټرنیټ ولرئ. یا تاسو راځئ فرض کړئ د پروګرام ادرس لیکئ یا نوم لیکئ. فرض کړه زه ورته وایم چې ما ته MS Paint پروګرام خلاص کړه. MS Paint چې کله ولیکئ نو تاسو په دې کمپیوټر کې د پینټ پروګرام خلاص شي. خلاصي که نه؟ دې ته اډرس وایي. خو په ټاسکبار کې زموږ وظیفه ده چې ټولبار موږ ته دا وښایه یا مې ښایه. کار موږ څه چې ده دلته یې راته وښایه یا یې راته مه ښایه. له دې څخه وروسته په ټولبار کې بله موضوع موږ سره په دې کې لینکس ده. لینکس د لا تاسو کولی شئ په ټاسکبار کې د لینک په نوم باندې یو ټولبار څنګه کوئ اضافه کوئ. تاسو کې لینک په ټولبار راغی په دې کې تیاره موږ سره په دې کې ځینې پروګرامونه پراته دي لکه پاور میرر ده موږ سره، GSC کمپیوټر سټاپ ده موږ سره او یو موږ سره دا فایل موږ سره پراته ده. دا درې فایلونه موږ سره د لینک په شکل پراته دي. یا تاسو کولی چې خپله هم په دې لینک کې ځینې فایلونه اضافه کړئ. په دې لینک به راټ کلیک وکړئ او اوپن فولډر به انتخاب کړئ. چې کله مو اوپن فولډر که کوم فایل پکې راشي زه ما ته دغه فایل هم په دې کې راوړئ ځای پر ځای کړه کاش مې کله دا واچو. مطلب دا چې تاسو په دې لینک باندې کلیک کوئ دا فایل بل ته څنګه شوي اضافه شوي. 3D ډیسکټاپ بیک ګراوند پکې څنګه شوي اضافه شوي. څه کار کوي که تاسو اوس په 3D بیک ګراوند باندې کلیک وکړئ دغه 3D بیک ګراوند فایل به څنګه کېږي خلاصېږي. به مشکل شته په دې کې. خو په ټاسکبار کې زموږ وظیفه دا ده د لینک وظیفه چې تاسو په ټاسکبار کې لینک وښئ که ونه ښئ. که ټیک مار وکړئ لینک به ښکاره کېږي، که ټیک مار ترې لرې کړئ لینک به نه ښکاره کېږي. د لینک څخه وروسته یو بل د موږ سره په دې کې ډیسکټاپ د موږ سره. که تاسو ډیسکټاپ ته ټیک مار ولګوئ نو مطلب دا چې په ټاسکبار کې به تاسو ډیسکټاپ په نوم باندې ټولبار پیدا شي چې ستاسو د ډیسکټاپ ټول آیکنې څومره دي دا ټول په دې کې پراته وي. دلته باندې کلیک وکړئ تاسو وګورئ ډیسکټاپ کې موږ سره ون ډرایو، مشتبه زیرک، دا ټول فایلونه په ډیسکټاپ پراته دي. دا شیان ټول شته دي که نه؟ دا ټول موږ ته ښکاره کوي، معنا دې ځینې استعمالولی شي بیا. او که چېرې تاسو د دې نه ټیک مار لرې کړي بیا ډیسکټاپ سره به تاسو دغه ډیسکټاپ نه ښکاره کېږي، بیا تاسو د ډیسکټاپ نه ښکاره کېږي. له دې څخه وروسته یو بل د په ټولبار کې نیو ټولبار. که تاسو غواړئ د اډرس او لینک او ډیسکټاپ څخه بغیر یو بل ټولبار جوړ کړئ، یو نوی ټولبار جوړ کړئ، نو په دې به تاسو کلیک وکړئ د څه شي نه نوی ټولبار جوړول غواړئ. زه ما سره یو فایل ده، یو فایل په ای ډرایو کې ما سره فایل ده یا فولډر ده. فرض کړه هغې نه زه غواړم چې چیک کړم یو ټولبار جوړ کړم. زه ما څه وکړه دغه فایل چې کوم ده مثلا د 2040 ډیټا په نوم یو فایل ده ما سره دې نه غواړم چې هلته چې جوړ کړم یو ټولبار جوړ کړم. په دې به سلیکټ واخلئ نو تاسو که 2040 په نوم ټولبار څنګه شو جوړ شو. په دې کې چې څومره ډیټا پراته ده هغه ټول تاسو په دې کې ښکاره کېږي. معنا تاسو به چې کولی شئ استعمالولی شئ. نو دا موږ سره په ټاسکبار رایټ کلیک کې ټولبار درس. د ټولبار څخه وروسته بله موضوع موږ سره په دې کې سرچ ده. چې د موږ سره سرچ په ټاسکبار کې دا کار کوي چې مطلب تاسو دغه د سرچ لپاره دغه ټولبار راوستلی شئ. سرچ څه کار کوي؟ سرچ دا کار کوي تاسو په اسانۍ کولی شئ پروګرام ولټوئ. چې هم پکار ده ستاسو فرض کې MS Access پروګرام پکار ده، MS Access پروګرام پکار ده. نو تاسو د MS Access پروګرام که چیرې وي لکه 2014 ایکسل ما سره انسټال ته پیدا کوي راته. یا تاسو فرض کوئ تاسو د ایکسل پروګرام پکار ده، ایکسل ولیکئ د ایکسل مربوط چې څومره پروګرامونه یا فایلونه ټول تاسو پیدا کړئ. ایکسل ماته پیدا کړ، ایکسل هم پیدا کړ، دا فایل هم پیدا کړ او دومره رسن استعمال شوي ایکسل فایلونه هم څنګه کړ پیدا کړ. نو سرچ لا تاسو کولی شئ په اسانۍ سره یو پروګرام سرچ کې ویې لټوئ. چې کوئ ویې لټوئ. اوس د سرچ لپاره سیټینګ کوو. موږ ته وایي دا سرچ ټولبار چې کوم دا یا دا سرچ آیکن چې کوم دا ماته بیخي مخه هیډ نه کړه نه به ښکاره کېږي ټاسکبار کې. تاسو وایئ چې ماته سرچ لپاره ټولبار څه وکړه شو آیکن راته وکړه. شو سرچ آیکن د دې یوازې آیکن ماته ښکاره کړه. نو تاسو کې یوازې آیکن ښکاره کېږي همداسې ده. او که تاسو راشئ په دې کې وایئ چې ماته سرچ لپاره
سرچ باکس ښکاره کړه نو شو سرچ باکس بیا دا کار کوي ټیک مار ورکړي مکمل دا سرچ باکس دې ته دا به ښکاره کېږي تاسو مشکل شته له دې څخه وروسته دوه نور موضوعات دي یو وی شو سرچ هایلایټس او بل وی شو اوپن ان هوور کوم دا یا اور صحیح ده اچ پکسلین راځي شو ان اور صحیح ده دا څه کار کوي شو سرچ هایلایټ دا کار کوي کچې تاسو یو څه سرچ کوئ فرض کړه ما ایکسل پروګرام سرچ کړ اما ایکسل پروګرام ته هایلایټ غوښتل ښکاره کیږي ورته څنګه ښکاره کیږي د هایلایټ څخه ښکاره کیږي یا هغه پروګرامونه چې تاسو په لن وخت کې سرچ کړی وي هغه ټول تاسو هایلایټ مطلب چې ښکاره کیږي اګه پروګرام تاسو سرچ کړئ څنګه کیږي تا هایلایټ کیږي معنی ته ښکاره کیږي تاسو ونه شوي په دې کې یو سره آل چې کله واخلې تاسو ټول فایل ښکاره کوي کاغه اپلیکیشن وی کوي وی پاڼه وی کاس ټول ښکاره کیږي کچېر اپ واخلې یوازې به تاسو اپ سرچ کوئ لکه فرض ایکسل لیکم نو یوازې ایکسل پروګرام اپلیکیشن ماته سرچ کوي متوجه یاستئ که تاسو ډاکومنت واخلئ نو یو ډاکومنت به تاسو سرچ کوئ لکه تاسو وګورئ ایکسل پروګرام لیکل د ایکسل مربوط دا ډاکومنت ما سره پراته دي دا ما سرچ کوئ که تاسو ویب واخلئ نو تاسو انټرنیټ کې دا شیان سرچ کوئ خو په دې شرط چې تاسو شی ولرئ انټرنیټ ولرئ زه ماته ویب کې چې سرچ کوئ ایکسل نو د ایکسل مربوط څومره معلومات په انټرنیټ کې وي ټول تاسو سرچ کوئ خو شرط به تاسو په دې کې چې ولرئ انټرنیټ ولرئ پرې پوه شئ نو هایلایټ شکل روښانه کې هغه شیان چې تاسو په لنډ وختونو کې سرچ کړي هغه هایلایټ شکل راځي یا رسم پروګرام شکل بل تر راځي پوه شئ او کچې تاسو دا ټیک مال لري کې نو هایلایټ شکل به تاسو ته نه ښکاره کیږي بل اوپن ان اوور چې کوم دا کار کوي کدا ټیک مار وي د دې وظیفه دا ده کله تاسو راشي په دې باندې په سرچ کې بل کمان سره سرچ اوپن ان اوور دا د چکل روخانه اوسېږي هر کله تاسو د ماوس پوینټر په دې سرچ باندې تیروي یا څه ودروي کلیک مکوئ فقط ودروي د دې سرچ هغه وینډو یا ډایلوګ باکس ته ښکاره کیږي لکه داس د وینډو بخښکاره کیږي داس ولادت ښکاره کیږي خو په دې وینډوز کې لکه مشکل شته مطلب نه پیدا کېږي ته نه خي په دې وینډوز کې دا مشکل ده سیده نو چې کله تاسو دا کمانډ روخانه کې او تاسو خپل د ماوس کرسر اخلئ او په سرچ باکس باندې څنګه کوي په دې رقم باندې ودروي نو تاسو مکمل د سرچ شبکه ښکار کوي او وینډو یا د ډایلوګ باکس څنګه مکمل تاسو ښکار کیږي